الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. محصلین ورونو بحث د محبت په اړه باندې نه، دا هم یو لوی باب د اصل کې بیخي ډېر اوږد بحث د محبت. نو که سړی ټول بحث پې کوي 2-3 ورځې غواړي، نو غواړم صرف په دې کنه او په حقیقت باندې مو یو څه پوه کړم. محصلینو اصل کې اجماع د امت مسلمه په دې ده چې باید موږ محبت اصل کې د الله او د رسول سره وکړو. لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. رسول الله وی صلی الله علیه وسلم څوک تر څوک کامل مسلمان نسی ګرځېدلی، تر هغه وخته پورې سړی کامل مسلمان نسی ګرځېدلی حتی اكون احب الیه، تر دې پورې چې زه محبوب ترین د خلکو سم دته من ماله وولده والناس اجمعین، له هر څه شي نه زه ورته محبوب سمه. نو د الله او د رسول سره محبت دا اصل ده، دا اجماع د مسلمان به د الله او د رسول سره محبت کوي، دا واجب و فرض ده پې باندې. بیا محصلین ورونو دا محبت چې ده دا اسباب غواړي. ولې د یو چا د چا سره محبت وي؟ محصلین ورونو تر ټولو نه اولنی معشوق د انسان څه شی ده؟ استفسار کوم خو جواب یې راکړئ. او وروسته له الله نه الله او رسول په خپل ځای پرېږدئ، اول محبوب د انسان دپاره څه شی ده؟ نه، اول مین انسان په خپل ځان ده. علما چې کله بحث کوي د محبت علما، اول مین انسان په خپل ځان باندې ده. دا خو زه مختصرا بحث کوم، بیا تاسې په دې بحث کوئ، ځان سره لیکئ بیا یې بحث پې کوئ. اول مین د انسان خپل ځان ده، تر ځان نه بل ګران کله په سړي باندې ستا الله او رسول په خپل ځای پرېږدئ، له هغې نه وروسته راځئ. تر ځان نه ډېر ګران په څوک زوی په سړي ډېر ګران که ځان زوی به ګران زه وایم. تاسې اوس فکر وکړئ یو جي کې مقابله راغله، دی هم هلاکېږي، څوک ورته وایي چې یا دې زوی هلاکوم یا تا هلاکومه، څوک دی چاته نجات ورکوي؟ ځان، ځکه ځان ډېر ګران ده. اول محبوب علما هغه چې فلسفهي بحث کوي هغوی وایي اول محبوب څوک ده؟ بیا د انسان اعضا دي، لاس، پښه، ګوتې، دا ټول اعضا د انسان، دا د انسان دویم محبوب ده. دریم محبوب د انسان مال ده، مال هم له زوی نه مخکې ده. مال سره ډېر محبت کوي انسان. کله کله تاسې داسې لیدلي چې د پلار او د زوی مقابله وي او په مال باندې مقابله وي، لیدلي مو دي؟ ما ته معلومه ده د پکتیا ولایت کې یوه پیښه ده، دومره سپین ږیری پلار ده او دومره سپین ږیری زوی ده، په مال سره جنجال ده. پلار بندي ده اوس او زوی پسې ټوپک راخیستلی مړ کوی، نو خوا د مال او د ده مقابله راغله، نو دی مال ته ترجیح ورکوي او چاته یې نه ورکوي. ډېر پلرونه به مو لیدلي چې دویم واده وکړي، نو هغه زمنونه تېر سي یا مخکینی نه دغه مال راواخلي، دغه وروستنی ته یې ورکوي، نو مال ډېر پرې ګران سي که نه، نو بیا مال ده، بیا ولد ده. اول محبوب انسان ته دا شیان دي. دویم از اسباب محبت احسان است. الانسان عبدالاحسان، کسی که امرای تو احسان کرد او سبب محبت میشه. حدیث روایت است تحادو تحاببو، شما هدیه بکنین، این هدیه محبت در دل پیدا میکنه. علما میگوید این علامه محبت است. وقتی که امرای کس محبتت پیدا شود، یک چیزی که به او بخل میکنی به دیگه کس نمیتی، به امو محبوب میتی، علامه محبت است. امرای است که بنشینی دست او را میگیری، ما در عربی میگیم تشبیک میکنی، دست ایتور میکنی، مشابکه، یو لاس په بل لاس کې ورکوي، دا د محبت علامه ده. ابتدایي نه کې دا دي چې ورسره کینې وي دا لاس خو دې ته راکړه، بس لاس یې داسې در نیولی وي، او یا دا ده چې کوم شي باندې بخل کوي بل چاته یې نه ورکوي، ده ته یې ورکوي، نو بس دې ته دی بل علامه ده. نو بل سبب د محبت احسان ده. الانسان عبدالاحسان، جبلت القلوب على حب من احسن الیها. مایل سوي دي زړونه چې محبت له هغه چا سره وکړي چې څوک ورسره ښه کوي. دا دریم سبب هغه چې دا رښتونی محبت دغه ده. رښتونی محبت دا ده چې لذاتي وي، د بل مقصد دپاره نه وي. کله کله چې اوبه روانې وي سړي ته ډېر درې شیان سړي ته ډېر خوند ورکوي. سی چیز است که بسیار انسانها خوشش میکنه: آب روان و سبزیها و گلها و وجه الحسن، روی جمیل و یعنی ښایسته مخ. دا درې شیان انسانان طبعا و فطرتان خوښوي. اما دغه خوښول دوه وجوهات لري. کله سړي ته روانې اوبه د دې وجې نه خوند ورکړي چې ویې چکم، دا محبت نه ده. که د دې وجې نه خوند ورکړي، تږی نه یې دغسې روانې اوبه خوند درکوي، دا اصلي محبت ده. دا چې د دغه مقصد دپاره چې تږی کشکې مې چکلې وایي، نو دا هم بیا لذاتي محبت نه ده، د چکلو دپاره محبت ده. دا محبت ډېر دوام نه کوي. نو د انسان فطري او طبیعي محبت له اوبو سره شته که نه، که تږی هم نه وي شته که نه. له شنو سره خضروات و شنه پټي و ګلانو د دې سره هم د انسان طبیعت. د شنو سره که د دا محبت د دې دپاره و چې ویې خوري، نو دا د دې په خاطر و چې ویې خوري محبت. نه، که د دې دپاره نه و دغسې دا شنه ډېر خوند کوي، دغه محبت لذاتي محبت ده. یا یو ښایسته مخ سره د دا محبت ده، د دې په خاطر نه چې ته قضا د شهوت وکړې، صرف د دې په خاطر چې بس داسې خوند ده پکې، نو دا هغه محبت لذاتي محبت ده. نو درې علما وایي درې شیان د سترګو نظر هم تیزوي: روانې اوبه، شنه ښایسته مخ. خو بیا داسې نه چې تاسو بې له دې نه شرعاً دا معلومېږي چې ورته ګوره، نه،
کتل ناروا دي بیا مخ ته پردي مخ ته یا په شهوت باندې یا پردي ښځې ته یا کشر هلک ته دا په اسلام کې ناروا ده، جواز نه لري. مونږ یې هغه فطري هغه باندې بحث کوو. دریم او کله داسې نه ده چې د مخ سره تنها د انسان محبت وي. علامه ابن العابدین شامي وایي مونږ یو میدان به و، دې میدان کې به خلک راتلل او ورزش به یې کوو، و یوه حسینه ښځه به دې مجلس ته راتله، د بل چا نه دی نقل کوي، ډېره ښایسته ښځه به راتله. یو اوښ دې میدان ته به دا اوښ هم راتله، دا اوښ به چې راغی وي داسې به یې کتل چې ښځه چېرته ده، چې پیدا به یې کړه نو دا اوښ به راغی وي د ښځې په دې مخ باندې به یې داسې مخ ورکېښودې. دا غیر له انسان نه نورو حیواناتو ته هم خوند ورکوي. او یک چیز دیگر که سبب محبت میشه او مناسبت خفیه است. یک مناسبت مخفی است که به او کس نمیفهمه. یک بچه ریزه که محبت داره امرای بچه ریزه محبت داره. اینجا یک مناسبت خفیه است. بچه ریزه امرای کلانا محبت نمیکنه، امرای بچه دیگه بچه ریزه محبت. نجار امرای نجار خود، پوهنتونی امرای پوهنتونی خود، طالب مدرسه امرای مطالب خود محبت میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الارواح جنود مجنده وما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ارواح الله عز وجل کی ارواح را پیدا کردن که دامیتان که در مابین روح اینها محبت پیدا شود، اون محبت باز میکنه. وقتی که در مابین روحهایتان مناکره صورت بگیرد، در مابین ابدان شما بدی به وجود میآید، محبت به وجود نمیآید. علما میگه این مناسبت خفیه امتزاج الروح مع الروح، یک روح امرای دیگر روح امتزاج میکنه، یک جای میشوه، از مابین این محبت به وجود میآید، بس با امو مناسبت محبت پیدا میشه. در مکه مکرمه یک زن بود ضاحکه، یعنی مردم میخندید، بسیار یک زنی بود که مردم میخندید، یعنی چیزایی میگفت که مردم به خنده بیاره. او زنی به مدینه هجرت کرد، به مدینه آمد. رسول الله صلی الله علیه و سلم از عایشه رضی الله عنها پرسان کرد او زنی که در مکه بودن مهاجر شدن ایمان آوردن کجا هستند؟ و اینجا در مدینه یک زنی دیگه است، او زنم بسیار زنی است که مردم میخنده، یعنی چیزایی میگوید که مردم به خنده میاره، امرای او زن یک جای شده. رسول الله گفت الارواح جنود مجنده. این یک به مناسبت پیدا کرد امرای خود. او زنی که مردم در مکه به خنده می آورد، او زنی که در مدینه آدم ها را به خنده می آورد، او را که اینجا هجرت کرد اردویش برابر کرد به یک مناسبت. این یک سبب دیگه از محبت است که مناسبت پیدا میکنه. او بعضی مناسبت ها در افعال است، مثلا در مابین ما و این محبت پیدا میشه. اینجا ابو مناسبت خفیه، ما در بعضی مقاصد امرای شریک هستیم، او مقصد این داره، او مقصد ما هم داریم. مثلا شما دیدین که ملاها امرای چرسیا یک روز چشته باشه؟ شما دیدین که یک روز معلمای پوهنتون امرای چرسیا و پودریا در زیر پولی سوخته شده باشه؟ همه چرسیا بس امرای خود با مو مناسبتی که میکنه، یک فعل با مو مناسبت یک جای میشه، همه یک جای شده باشه. شما ببینید با امو یک مناسبت و با یک فعل و با یک همیشه یک جای میشه. مثلا یک کس که قمارباز باشه از امرای خود پیدا میکنه، اما قماربازا دیگه با مو مناسبت خود پیدا، مثلا یک میمان در یک جای بره نو دیگه امو قماربازا خودش با مو مناسبت، چون ای و اونها در این صفت شریک هستن، با مو صفت پیدا میکنه. یا مثلا یک کسی هستن چرسی است، به یک قریه رفتن میمان رفتن، نو اونجا که به کدام خانه رفته او خانه مولاست، مثلا بیخی چرسی را بد میبینه، خو که بیرون رفتن دیگه بس امو چرسی هم رایش سر میخوره، یک سیگارتی را نمیزنیم، کار برابر میکنه، با مو مناسبت خدای امو چرسی هم رایش سر میخوره. یک عادت الهی است، یکی از اسباب محبت مناسبت خفیه است. ارسطو نه ابو علی ابن سینا میگه ما یک قاعده را در فلسفه گفته بودیم، الجنس یمیل الی الجنس، هر جنس محبت میکنه، میلان میکنه به مو جنس خود. و یک روز دیدیم که یک کبوتر و یک غراب، ما در پشتو میگیم کارغای زاغ، این را دیدیم در یک چمن یک جای میرقصند. ما گفتیم قاعده علمای علم فلسفه شکستن، چرا یک غراب و زاغ و دیگه کبوتر امرای خود، و این را که دیدیم و بسیار خفه شدیم که به نزدیکش آمدیم، اونا را پراندیم، اردو اعرج و گوج بودن، وایلنگ بود، هم کبوتر و هم زاغ. به این مناسبت این محبت کرده بود. همه خاطر انسان یک صفت باشه و همون صفت اینجا مناسبت و محبت به وجود میآید. شما در سفر بیروین در حج میبینین مولا امرای مولا یک جای روان است، تجار امرای تجار پیدا کرده، او در مدینه منوره کشته مو گپای میکنه، خیلی که افغانستان بیرون بعد تجارت چی شوی طور میکنه، مولا که امرای مولا میره، هر کس با مو جنس خود میلان میکنه، امرای او مجلس میکنه. این مناسبت خفیه است. حتی این مناسبت خفیه که امتزاج ارواح است، اینقدر پیشرفت میکنند وقتی که معشوق مریض شوه عاشق مریض میباشه، او که دردمند شوه این دردمند میشوه. مثلا معشوق التناستا چاوس کنده دسی که دای وس ناسته معشوق نه عاشق ناسته چې دای چاوس کنده اخی ولی څه چل د صدر باندې جمی دسی کما دای څوک هم ناسته کنه پیرای به پیرای نه ده دلته دا دماغ د روح دومره امتزاج کړی دا دومره محبت ترتللی دی چې د دس کندل دماغ کندل دی د مریضیدل دماغ مریضیدل دی. لکه ابل ورځ می درته ویلې وای روحه روحي وروحي روحه من راى روحين حلا في البدن، روحه روحي
د ده روح دما روح سو روحه روحي وروحي روحه من رأى روحين حلا في البدن چا لیدلي دي دوه روحونه چې په یو بدن کې وي یو ورځ یو سړی ناست ده دوه نفره ناست دي معشوق هم ناست ده عاشق هم ناست ده معشوق اوبو ته وغورځېد عاشق هم اوبو ته وغورځېد معشوق اوبو ته وغورځېد عاشق هم وغورځېد نو چې بېرته له اوبو راووتل د معشوق عاشق ته ویلې وي زه خو اوبو ته وغورځېدم ته ولې راوغورځېدې وایي غبت بک عني فظننت انک عني غبت بک عني ته چې اوبو ته وغورځېدې زه له خپل ځانه ورک سوم فظننت ما ګمان وکړ انک ته چې زه یم مخکې زه وغورځېدم بیخي ډېره نادره ده معاصرینو نو نه پوهېږم سهار غوندې ده چې په خبر به تاسې پوهېږئ که به نه پوهېږئ غبت بک عني زه له تا نه غبت بک د تا په وجه زه له ځان نه ورک سوم فظننت ما ګمان کو چې ته وغورځېدې ما فکر کو چې زه وغورځېدم ځکه زه خو ته وم او ته زه یو دواړه یو ولو چې ته وغورځېدې ما کې زه وغورځېدلم نو هغه زه ته دواړه غورځېدلي ولو ځکه روحه روحي وروحي روحه من رأى روحين حلا من تو شدم تو من شدی که بعد از این کس نگوید تو دیگری من دیگرم من تو شدم تو من شدی که بعد از این کس نگوید تو دیگری من دیگرم ته چې ور وغورځېدې خو زه ور وغورځېدم یو سول نادره ده ډېره کله کله محصلینو د محبت کله ډېر وړاندې لاړ شي دا خو هغه ابتدایي مرحلې دي یو تفسیر دا تفسیر روح البیان هلته لیکلي دي یو د چا د یو سړي له یو چا سره محبت له نازې نوم ورباندې بدرالدین کېښودلی و بدرالدین یې ورته ویلې کله چې دا بدرالدین دی وایي ناست و چا ورته خبر راوړ چې بدرالدین مړ سو وي دومره یې په زړه درد راغی وي 15 14 سپوږمۍ و دې ته هم بدر وایي که نه لیلة البدر على سائر الکواکب وي داسې سپوږمۍ ته وکتل ای بې حیا و بې شرمې سپوږمۍ ای نازوانې سپوږمۍ د ما بدرالدین مړ ده ته دومره بې شرمه او بې حیا سپوږمۍ چې ما سره په غم کې هم ځان نه شریکوې سپوږمۍ ته یې کتل د خپل زړه آه یې ورته کو چې بدرالدین مړ ده ته دومره بې حیا او بې شرمه سپوږمۍ رڼا کې د تغییر هم نه راولې او ما سره غم کې ځان هم نه شریکوې خطاب یې سپوږمۍ ته کو سپوږمۍ باندې تنده راتله تندر ونیوله نو علما وایي د محب او د عاشق آه این په کائنات هم تاثیر کوي او بیا نو کله کله دا محبت داسې مرتبې ته ورسېږي چې تعلم وي محبوب هغه په هرات کې محب دلته په کابل کې هسې مریض وي دی مریض وي د هغه سر خوږېږي د ده سر خوږېږي د هغه سترګې خوږېږي د ده سترګې خوږېږي د هغه غوږ خوږېږي د ده غوږ خوږېږي خبر نه یو تر بله خو روحه روحي وروحي روحه من رأى روحين حلا في البدن خبر خو پوهېږئ که اصل دا څوک احساسوي روح که بدن روح دا څوک احساسوي اصل کې روح چې له بدن وباسي بدن باندې چې څومره زور وکړي د چا چې په خم رسي چې څومره زور نه پې وکړي نه خوږېږي روح نشته پکې داسې په خبر پوهېږئ نو مستحق د ټولو محبتونو الله ده هر چا سره چې دنیا کې محبت کوي د چا دپاره به یې کوي د الله دپاره به یې کوي نو علما وایي امام سیوطي یو کتاب جوړ کړی شرح الشواهد المغني په دې کتاب کې لیکي شرح الشواهد المغني کې وایي وکه وه لیلا اخیلیه نومېده لیلا اخیلیه دا ډېره حسینه وه شاعره وه دې سره چا واده وکړ مېړه یې مړ سو بیا یې بل چا وړاندیز ورته د نکاح وکړ نو دې خو واده نه کوو بیا مجبوره سوله چې واده ورسره وکړي نو چې واده یې ورسره وکړ یو ورځ قافله را روانه ده نو چې قافله را روانه ده نو دا نوي مېړه مخکیني مېړه قبر ته راورسېده نو دا نوي مېړه یې ورته ویلې وایي د تا مېړه خو مخکیني یو شعر ویلی تا ته یې ویلي واللیلا اخیلیې که ته د ما قبر ته راسې او د ما قبر ته سلام وکړې زه به د قبر نه جواب درکړم که جواب مې در نه کړ د ما قبر په ډبر ووله نو هغه نوي مېړه یې د لیلا اخیلیې ته پیغور ورکړ وي ته سلام ورته وکړه سلام یې ورته وکړه جواب رانغی نو پیغور یې ورکړ نو لیلا اخیلیه قبر ته نږدې راغله بیا یې ورته هغه شعر د خپل مېړه راپو یاد کړ قبر ته یې شعر ویلي جواب رانغی دلته یو بوم په قبر ناست موږ کونګ ورته وایو پېژنئ کونګ بوم د شپې ګرځي د ورځې مزل نسي کوی یک مرغ است بوم ټول خلک ورته بوم وایي نو خو همدای نوم ده شناختي کوکنک صحیح ده دا د نوم مناسبت هم شته ورسره نو ای کې دا چې بوم راووت له قبر نه راجید سو دا اوښ وډار سو اوښ چې داسې خیس کړ لیلا اخیلیه یې وغورځوله دا څه کې مات سو لیلا اخیلیه جای په جای مړه سوله قافله راکته سوله او دا لیلا اخیلیه دلته دفن کړه نو دا نوي مېړه هم څه خوابدی سو دلته په قبر باندې د لیلا اخیلیه او د دې بل په قبر باندې بوټي راشنه سول دومره ورځ باندې دا بوټي داسې یو تر بله تاو سول فلتوت احداهما على الاخرى د غټېدل داسې تاوېدل نو خلک یې حیرانه کړل پس له مرګه مینه او پس له مرګه محبت څومره نادر او بیخي نادر و پسې وهلو مجرن خو دا محبت په دنیا محبتونه د انسانانو سره محبتونه انما الحیات الدنیا لعب وله تاسې فکر وکړئ تاسې خو پوهېږئ تاسې وایي ولاتې محبت خبرې راته کوي څه خوند کوي دا ټول هسې عبثیات دي د دې سره محبت د انسان سره محبت عمر په دې تېرول دا اصل نه ده محصلین ورونو که تاسې فکر وکړئ وړکی ماشوم تر ټولو نه ډېر ګران محبوب شی وي ورته واړه ماشوم ته په دې خپل ټوله زندګي کې څه شی ډېر خوند ورکوي نه غیر له دې نه لوبې ډېر خوند ورکوي که نه دومره خوند ورکوي دا لوبه که نه چې ته ورته حیرانه سې د معشوق د واړه ماشوم بس همدا لوبې وي داسې منډه کوو داسې را منډه کوو داسې منډه کوو داسې را منډه ټول عمر یې همدا وي بیا چې لږ راغټ سي بیا چې لږ راغټ سي بیا دا ډېر خوند ورکوي چې ښه کالي وي او ښه بوټونه وي چې ډېر نه یې غټ سوی که نه
یعنې معنا دې بلوغ ته چې نوی ورسېږي بیا دا ویښتان داسې راواړوه او ښه خطرناکه خولۍ په سر کوه ښې څپلۍ بوټونه وي او داسې مات را روان لکه چرګ غوندې چې نوی ځوان سوي دا یې ډېر مهم. بیا چندان ډېر منډې هم خوند نه ورکوي که نه پرې شرمېږي چې منډې وي لکه د وړکېتوب حالت و هلته یې معشوق منډې وي بیا منډې هم ډېرې خوند نه ورکوي. بیا کرا کرا له دې نه هم راغسي لږ راغټ سي بیا داسې مرتبې ته راورسېږي لکه دا تاسې چې یې اوس بیا چې د واده خبره یاده سي ډېر خوښ وي. دا پلار و مور چې کور کې د واده خبره یاده کړي دی بس داسې خوند ورکوي او وایي چې یاره دغه خبر خو ګل نه سي چې دې ته دوام ورکړي. بیا ښه کالي هم ډېر خوند نه ورکوي او منډې هم خوند نه ورکوي. خو دی وایي چې زه وایي او بس واده وایي اوس سوی وایي بیا دا ډېر معشوق و محبوب سي. بیا چې واده وکړي دی چې عمر لږ نور ډېر سي بیا د واده شوقونه ورسره پیدا نه سي. وایي خو وایي ولا چې هغه ریاست خو هم خوښې ده چې ملک سوی وایي د کلي او ولسوال وایي. ځواني کې که تاسې فکر وي دا ځوانان ډېر د چوکۍ شوقیان نه وي که نه یعنې داسې به یې وایم رښتیا به انشاءالله داسې مثال یې درته وایم. مثلا دغه مجاهدین چې دغه جهاد کې را ځوانان سول دوی د چوکۍ ډېر شوقیان دي که هغه زړی عمارت والا ډېر د چوکۍ شوقیان دي زه یې تاسې راته وایي خو غیبت خو به نه وي که نه دا یو رښتونی حقیقت ده. سخت هغوی د چوکۍ په چل پوهېږي خوند هم ډېر ورکوي او دغه چې دي دا خو لکه ما درته ویلي انسان څلور طوره لري څلور اطواره لري. اولې مینه د چا سره وه له منډو سره بیا د ښه کالیو ښه بوټونو سره بیا د ریاست سره دا سره زده کوي. هغه ځوانانو ډېر د چوکۍ کوي ویم که پولیس یې مکار شي دومره ډېر هغه نه ورته لري خو چا ته ډېر خوند ورکوي چوکۍ هغه چې له موږ نه مرتبه لږ پورته وي عمرونه لږ بیا یې ته چوکۍ ډېر خوند ورکوي. خبر پوه شوې سختې په چوکۍ په دې چل هم ډېر ښه پوهېږي. خو تاسې فکر وکړئ د هر حالت اوس چې چوکۍ مرتبې ته ورسېدو دا سړی چې په چوکۍ سو ولسوال وه ده ته یې ورځ منډه وکړه کله منډه کوي دی بیا د دې غم کې هم ډېر نه وي چې داسې ښه کالي واغوندي لکه د ځواني په حالت کې په ځان ګوتې وي ویښتان واړي دا ډېر ویښتان راولم لا خوند نه ورکوي دا بده ده. زه خو هغه محبوب چې په یو زمانه کې په دې بله زمانه کې هغه محبوب بیا پرېښودې بیا د واده هم ډېر شوقیني عزتي بېچارګۍ له کاره غورځېدلی نو خو دې نه معلومه شوله انسان دومره هغه د یو دا محبوب و بیا پرېښوده بیا دا معشوق سو دی پرېښوده بیا دا معشوق سو بیا دا پرېښود اوس یې دا معشوق نیولی ده چې ته ودرې مړ سي بیا به څه انما الحیات الدنیا لعب ولهو د دنیا زندګي هسې لوبې و لهو دي په دې باندې زړونه مه تړئ ځکه دا ته یو انسان په یو وارې د دا معشوقه سوه بیا د دا معشوقه سوه بیا د دا معشوقه سوه بیا دا دومره ډېرې معشوقې بیا پرېږدي هم زوی مړیا چې یوه معشوقې بله را پیدا کړي بیا د بله پرېږدي بیا چې بله راولي بیا د بله پرېږدي. نو کوشش وکړئ محصلینو ورونو چې دا معشوقې وانو انما الحیات الدنیا لعب ولهو داسې مسخري دې باندې زړه تړل دا داسې معشوقې دي بدلېږي نو په دې زړه مه تړئ. علما وایي دا عشق او شوق په وصال باندې ختمیږي که نه کله چې د چا له یو چا سره عشق وي محبت وي عاشق میخواهد به عاشق از همه چیزها برش بسیار محب بسیار خوب کی هستند که وصال به محبوب بکنه امی وصال به محبوب ای از هر چیز برایش بسیار محبوب است. اما علما میگن که وقتی وصال آمد و امو وصال ای عشق و ای شوق از بین میروه یعنی بعضی علما میگن که میروه مثلا با یک جای اراده داری که سفر بکنی اونجا که به سفر رفتی و سفر انتها تا میرسه یعنی مثلا ما از اینجا تا اینجا میاییم قصد سفر داریم که به اینجا وصل شویم سفر شروع کردیم به اینجا رسیدیم وصال آمد نو سفر ختم شد سفر با می خاطر بود. بعضی علما میگه کسی که عاشق باشه وصال امرای معشوق بیاید نو عشق دیگه ختم میشه. بعضی علما این رقم مثال میگن بعضی علما میگن نه وصال ختم نمیشه. اما محاکمه میکنه علامه ابن القیم رحمه الله او میگه اینجا محبت ها دو قسم است. یک محبت ای است که شوق به لقای محبوب است ای که محب یا عاشق ای را دوست داره که امرای معشوق خود ملاقات بکنه این شوق این محبت پایان یافت چون وصال آمد. اما اینجا یک محبت دیگه به وجود میآید که این محبت به لقا و به وصال دیگه بالاتر میره. علما در کتابها می نویسند وای ولی انسان چې خپل معشوق وویني رنګ یې زیړ واوړي د دې چا مینه ډېره وي د معشوق سره چې مینه ډېره وي چې د خپل معشوق وویني رنګ یې زیړ واوړي ریږدي که نه تاسې دا تجربه کړئ چې کله د تا سره د چا ډېر محبت نو ته پې پوهېږې په دې چې د تا سره کله تا سره ملاقي سي چې ستړي مه سي در سره وکړي نو داسې رنګ یې زیړه اوښتی وي لاسونه یې چې داسې ریږدېږي غوندې ولې علما د دې دوه خبرې کوي دوه بادشاهان دي یو بادشاهان په ابدانو باندې دي یو بادشاهان په زړونو باندې دي. کله چې بادشاه په ابدانو راسي په بدن چې بادشاه وي کنه لکه دا اوس موږ والي صاحب قومندان صاحب دا بادشاه په چا ده په بدن باندې ده نو دی چې کله راسي وایي پلانکی تا پسې قومندان راغلی ګیر کوي دي بندي کوي دي نو چې دا سلطان الابدان راسي او خبر راسي چې هغه عسکر در پسې راغلي او قومندان راغلی بندي کوي دي د سړي رنګ زیړه وړي که نه وړي ځکه څوک راغلی سلطان الابدان راغلی بندي کوي دي. نو کله چې معشوق راسي دا معشوق چې دا سلطان القلوب ده او دایم راسي چې دی څنګه راښکاره سي نو زړه پوه سي چې اسیر کوي مې بندي کوي مې نو هغه چې له بندیخانې نه خبر سي بس رنګ یې زیړ وتښتي. ډېره ښه فلسفه ده په دې کې که تاسې فکر ورته وکوئ خو تر دې نه بله ډېره خوندوره ده. علما وایي ولې د انسان چې خپل معشوق وویني رنګ یې زیړ وتښتېږي ریږد داسې په حرکت راسي وي دا ځکه چې کله معشوق وویني نو دی په خپل زړه ورته خالي کړي زړه ورته خالي کړي که نه جای ورکوي پکې مثلا دی چې راغی نو دلته زړه داسې ورته خالي سي چې راځه راننوځه زړه ته دا چې زړه ورته خالي کړي او وینه وتښتي او خون فرار میکنه او خون که فرار کرد وینه چې وتښتېږي د سړي رنګ زیړه وي
علت اصل کې داسې د علما وایي دا تر مخکینۍ خبرې نه بیا ډېره خوندوره ده که هغه هم که ده ولې د معشوق د لیدلو سره د عاشق رنګ زیړه وړي علت یې دا ده چې وویني نو دی زړه کې جی ورکوي یعنې راسه دا زړه کې انفراج راولي یعنې داسې ازادي کړي ورته زړه چې ازادي کړي او وینه ټوله وتښتي چې وینه وتښتي د رنګ زیړ واوړي نو دی علت د علما وایي او علما وایي یوه مرتبه د خلت ده یوه مرتبه د محبت ده یو خلیل ده یو محب ده د خلیل او د محب په مابین کې فرق شته محب هغه ته ویل کېږي چې په یو زړه کې د بل چا محبت هم ورسره جېږي زه یم مثلا د ده سره محب یم د ده سره محب یم یعنې په یو زړه کې دوه محبتونه دا محبت ده خلت هغې مرتبې ته وایي چې په یو زړه کې بل محبت نه جېږي په یو زړه کې یو محبت نه بغیر بل نه جېږي ابراهیم علیه السلام ته خلیل الله ویل کېده الله ده ته خلیل ویلی نو ځکه هم الله امتحان کړه چې ته ودرېږه د ابراهیم علیه السلام په زړه کې خو به د بل چا محبت نه وي بیا څه ورته ویلې وي ته دې زوی حلال کړه زوی حلالول خو وړه خبره نه ده وي ته دې زوی حلال کړه اوس الله امتحانوي چې د حضرت ابراهیم علیه السلام په زړه کې خو صرف د الله محبت ده خالص د الله سره د ده محبت ده بل شته که نشته اوس الله امتحان کوي ته ورسه لاړ شه زوی دې حلال کړه نو چې دی ورغی زوی حلال کړه ورته هغه الله وعده یې پوره کړه الله ورته ویلې چې امتحان کې کامیاب یې ته خلیل یې ځکه د تا په زړه کې بغیر له ما نه بل څوک نشته دې ته مرتبه د چا وایي دو انسانان په دنیا کې د خلت مرتبې ته رسیدلي یو رسول الله ده یو ابراهیم نبی علیہ السلام وایي د بخاري حدیث ته لو كنت متخذ خلیل لاتخذت ابا بکر خلیلا کما بل څوک په خلت نیولی لاتخذت ابا بکر خلیلا ما به ابوبکر خلیل نیولی و د خلت د اسلام دا بس رسول الله ته خلیل الله ویل او ابراهیم علیه السلام ته خلیل الله ویل په دې زړونو کې یو د الله محبت پروت و بس د بل چا محبت نو که تاسې وایي د عایشې رضی الله عنها محبت مو هغه محبت لذاته نه ده هغه محبت لغیره محبت ده ای باندې بحث کوو اصلي محبت باندې بحث علما وایي وای په اذیت او په ضرر باندې محبت ختمیږي او که څه بلای وي یو چا له چا سره محبت پیدا سو نو هغه عاشق ته په وصال کې دته اذیتونه او ضررونه رسیږي دغه اذیتونه او ضررونه دا په دې اذیت باندې د محبت څنګه کیږي بعضې علما وایي ضعیفه کیږي بعضې علما وایي زایله کیږي بعضې علما وایي په دې اذیت د اذیت خپله داسې خوند کوي لکه هغه وصال د محبوب غوندې درې واړه دي دا تر مزاجونو فرق کوي کله د یو چا له چا سره محبت وي نو چې دی هغه محبوب ته ورځي نو هغه په ټوپک وولي چې ته چېرته دې من کور خواته روان دی زخمي کی وی وهي وی دربوي بندي کی خدای په دغه اذیت باندې کله کله محبت ته دروغ وي نو محبت زایل سي لاړ سي کله کله محبت زایل کیږي نه خو ضعیف سي او کله کله محبت په دې اذیتونو ضررونو باندې نورم پخېږي د خپل اذیت دته داسې خوند ورکوي لکه د خپله چې د جانان او د محبوب سره وصال د داسې خوند ورکوي یو ډاکټر نه علما نقل کوي ابن القیم رحمه الله روضة المحبین کې یو ډاکټر مریض و دوا یې راواخیسته اول مین ځان دوا یې راواخیستله وي دا دوا یې چې خوړله ډېره ترخه دوا دومره خوند راکوي که نه چې څه درته ووایم دومره خوند دا چا ورته ویلې دوا به ترخه ده وي ما ته خوند راکوي خو هلته وصال محبوب ته دا اذیت هغې ته خوند ورکوه کما رأینا فی الاستشهاد د فدایانو او چا به چې د الله د دین دپاره استشهاد کو په دښمن باندې به په غټ ټیلر کې کېناسته حمله یې کوله هغه وړه خبر نه وله هلته اذیت و ضرر هغه خوند و ده داسې که په یاد وي تېر شل کلن جهاد کې څومره ستړي چې وه یعنې قسم په الله د اوسني د رینجر او د لکسس او د دې ټولو نه هغه د درد حالت ډېر خوندور ځکه هلته د الله سره د وصال امیدونه ډېر ول نو هغه د تکلیف حالت به هم ډېر خوند کوه دومره خوند به یې کوه که نه چې روان به ولې په تیښته به ولې چاپه به وله صحیح ده ډېر بد و خو ابد ډېر خوند کوه خوږ و ډېر لکه وصال محبوب ته و پکې کله کله اذیتونه داسې وي لکه څوک غوندې لکه خپله چې وصال محبوب ته محبوب به ګڼې اگر چې د اذیت ډېر بد ده خو د اذیت خپله څوک ده یو خوند ده ډېر خوند لري پکې نو محبتونه مزاجونو پورې فرق لري بعضې اذیتونو باندې زیله بند بعضې باندې ضعیف کېږي او بعضې اذیتونه عاشق ته دومره خوند ورکوي لکه وصال د محبوب چې خوند ورکوي ځکه دغه اذیت دا وصال محبوب ته وي د معشوق هغه ته وصال وي هغه ته ځان وصل کوي محسنین ورونو شعراني رحمه الله وایي د علامه ابن العربي نه نقل کوي وي د ما استاذ فلان سمین نومېده یو عالم ښیي وي د ما د خپل استاد سره مینه وه وي دومره زیات محبت مې ورسره و وي کله به چې ډوډۍ تیاره شوله وږی به وم ښه به وږی وم چې ډوډۍ به تیاره شوله چې ډوډۍ به مې خوړله د ده صورت به ما ته را پیدا سو خیال ته به مې ودرېد وایي ما ته به یې ویلې چې ولې د ما محبت د ما وصال د تا بس نه ده او مې سترګو ته ولاړو زه به موړ سو تږی به وم تنده به مې ما ختمه شوله وایي په میاشتو ما ډوډۍ نه خوړله حتی وایي زه چاق سوم سړی چې په میاشتو ډوډۍ ونه خوري ډنګرېږي وایي زه چاق سوم دا بیخي ډېره نادره ده دا بیا د محبت بیخي په دا بله خوا چې راووي دا داسې حالت چې وصال کله به مې ډوډۍ خوړله استاد سره مې دومره مینه وه ما ته به خیال ته ودرېد نو بېرته به موړ سو بیا به موړو بیا به چې وږی سو تر دې پورې چې عین چاق سو کله کله محبت دومره عجیب هغه ذوبانو کې علامه ابن العربي وایي وي زه یو ورځ وي ابن عربي رحمه الله ناستو مجلس کې بیا یو طالب ورته ویلې خو د محبت خبرې وکړه که نه نو ابن عربي د محبت خبرې شروع کړې چې خبرې شروع کړلې دلته یو طالب ناست دا طالب ویلې کېده دا بل طالب باندې ووته چې پس ته بېرته راننوت دلته لکه یو سړی چې لاړې ټوکي داسې پراته و
ورته ویلي پلان کوي څه سوی دغه کنه وی څه وای هغه دا دی و هم دا کنه وی پمبره واخله قطن مالوچ په دې کې تاو ک باندې دفن کړه عمر ویلی سو دا به د محبت بيخي ډیره نادره ده تاسو کې بدلته محصلینو داسې څوک یې کنه علما په دې باندې بحث کوي فکر کوم په علمي کیمیا کې یو عنصر ده دوی ته فورس وایي چې دا بلیږي خپل کمیت له لاسه ورکوي بیا دا شعلي خپل کې غل لاسه ورکوي نوري مورکی اوس لرګای د کنه یو کمیت لري چې بل سو بیا ایره خو خاکستر خو مې معنا خو هغه بیا یو څه خو وی کنه د لرګینه لک کموي فکر کوم په دغه عنصر کې دوی وایي چې تر ټولو ډیره کموي نو بيخي ډیره نادره په محبت کې یعنی دا یو له ډیرو نادرو علما سمنون په نامه یو عالم تیر سوی وی کله به چې د محبت خبرې کولې یوازې د محبت خبرې جمعات کې کولې د جمعات قندیل ته مرغه راغی چې مرغه راغی د محبت خبرې کولې وای مرغه الته ناستو وی د سې په دې قندیل باندې ټونګې وهلې خلینې وینې راغلې کته راوګرځېدې مین ته د مینې خبرې کول سړی مړ کوي نو کته مرغه راوګرځېدم دومره تاثیر یې ورباندې وکړ علما وایي یو کتاب دا ابن ایاس الحنفي عالم جوړ کړی بدائع الظهور في وقائع الدهور ما سره ستاسو کتاب کې لیکلي دي یو شعر یې ښودلی وي دا شعر چې کله دمشق یو ځای ښودلی د سوریې مرکز دمشق دلته یوه دشته د ګیاوې شنې دي پکې وي چې ته ور ووځې دغه دوه شعرونه هلته ووایي هېڅ باد نشته خو دا ګیاوې داسې په حرکت راسي ښورېږي یعنې چې ته دا شعر شروع کړې خصوصا د مازدیګر نه وروسته دا شعر چې شروع کړې هلته په حرکت باندې راسي ښوري علما وی جانان څه معنا جان و جانان موږ په کتابونو کې په دې بحث کوو جانان څه صیغه ده وایي ژوند ونه جان بمعنى الروح لکه معشوق هم د سړي دپاره لکه روح د سړي نو د هغې په وصال باندې د سړي ژوند راځي د هغې په فراق باندې سړی علما وی زواج واده دا عشق ختموي محبت که نورم ګرمیږي په دې کې د علماو بحث ده علما وی مخکې د اسلام نه مخکې د جاهلیت زمانه کې به چې چا عشق کو نو که یوه ښځه یو سړی به سره مینان ول جمعه به یې نه کوله بلکل به یې نه کولې ویلې د جمعه دا عشق ختموي نو ځکه یوه ډله علما وایي چې دا عشق و محبت چې ده دا هغه د جمعه چې ده واده چې ده دا هغه ختموي عشق ختموي بله ډله علما وایي چې نه دا دستي به یې ختم کړي خو لږ وروسته بیا دا محبت ډېرېږي دا معلومات بیا متأهلینو ته کېږي کم محصلین چې متأهلین دي کله چې اوس یوه میاشت دلته مسافر وي کور ته دومره محبت زړونو کې پیدا سوی که نه چې بیخي تر حد نه ډېر دا چې کور ته لاړ شي دومره زیات محبین وي او عاشقان وي خو دا یوه شپه بیا ختمېږي خو علما وایي دغه محبت بعضې علما وایي بیخي له منځه ځي بعضې علما وایي نه له بینه نه ځي لږ وخت دپاره له بینه لاړ شي سبا ته بیا هم داسې ګرم وي دا نه ختمېږي یعنې بعضې علما وایي دغه د شهواني محبت د دې مبنا په منیو باندې د انسان اوبه څه دي دا انسان کې محبت پیدا کوي کله چې د انسان په دماغو کې د مني اوبه ډېرې سي نو انسان کې عشق را پیدا سي بیا عشق ته ډېر زړه سپین ږیری ډېر مین کېږي که ځوان جواب راکړئ ولې غلي سوئ ځوان تا سپین ږیری لیدلی چې مین سي ځکه هغه بېچارګي کې خو شی وینه نو ځوان بیا واده والا ډېر مین کېږي که بې واده والا نو خو دې نه معلومه سوله د عشق منبع څوک ده د انسان د اوبه دي نو فکر ته پام وي محصلینو چې په دې مینه باندې ځان غرق نه کوي دا مینه انما الحیات الدنیا لعب وله دا داسې یو حالت ده داسې غرقوي دی بیا وروسته هېڅ شي هم نشته ده بیا علما وایي د زړه او د سترګې مناظره سوه کله چې یو سړي کې محبت پیدا سي محبت به انتها برسه عاشق شو عاشق باز امرای خود شیشته باشه ازود دیوانه جور میشه کسی در عشق به انتها برسه دیوانه میشه وصال نمیشه وصال به وجود نمیآید باز و یک روز مناظره در مابین قلب و در مابین چشم به وجود آمد چشم میگفت که در این بلا که ما را آغشته کردی و دل او تو بودی که ما را عاشق کردی دل برش گفت که نه او تو بودی که ما را در عشق آغشته کردی تا که از علم ما را ماندی بیخی ما را دیوانه کردی آلی مطالعه کردن نمیتانیم آلی کتابت کردن نمیتانیم در پوهنتون درس خواندن نمیتانیم در مدرسه کتاب خواندن نمیتانیم از دستی تو بود اینا مناظره میکرد آخر یک نفر دیگه آمد برش گفت که نه بیاین که در مابین شما محاکمه بکنیم محاکمه این طور است شما محصلین متوجه شوید یک باغ است در این باغ بسیار سیبه های خوب وجود دارد در این باغ یک شل رفت پایه‌اش کار نمیکنه شل است چشم و دستایش کار میکنه یک کس دیگه کور است این کورم به باغ رفت هر دو رفتن کور او سیبه را در درختان نمیبینه اما او شل جای مانده او سیبه را میبینه خواهی چی رقم بکنه که سیبه ها را از درخت ها بیچینن نو ای باید امرای خود یک جای شود ای کور با او شل گفت که تو بیا به شانه ما بار شو ما خود چیز نمیبینیم اما سیبه در درخت و تو بالا شده نمیتانی ما تو را بالا میکنیم به شانه میمانیم دیگه مصیبه را تو بکن بیچین نو میچینه که باغوالا آمد که آمد یک چوب امرایش هست علی امو کور برش میگه که ما خو نمیدیدیم ما را نزن ما خو نمیدیدیم ای خو کاری چی بود شل بودی که چیدنی خو شلی کار کردن نو ای باغوالا میچوبه که با شل میزنه شل میگه او باغوان صبر کو ما کی میرسیدیم ای خو کاری کور بود که ما را بالا کردن نو باغوالا یکیش باید بزنه هر دویش بزنه
علما میگه این محاکمه است. یک وقتی عشق به وجود می آید، تنها دل عاشق میشه، تنها در این ملامت دل است در عشق؟ نه، چشم است. اگر چشم با یک روی که نارواست به او سیل کردن، مثلا یک بچه بیریش یا یک زن اجنبیه، اگر ای به او سیل نمیکرد، اینجا او محبت به وجود نمی آمد. وقتی که چشم قل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارهم، شما چشمایتان را پایین بندازین با یک ناروا، با غیر محرم، با زن اجنبیه یا با بچه‌ای که او حسین باشه و او بچه ریش نداشته باشه، به او سیل کردن حرام است. تو که به او نظر کردی، یک ظلمی از چشم بود. بس که نظر کرد دیگر رفت، اما دل عالی او تفکر میکنه، او را تکرار میکنه، اونجا جای میگیره. اردو ملامت است که جزا میدهد الله عز وجل به اردو. این محاکمه در مابین دل و چشم است. باید ما و شما از حرام شما اگر کتاب ها را مطالعه بکنید، کتاب است به نام ذم الهوا، یکی از علمای مذهب امام احمد ابن حنبل جور کردن. این مثلا ما محبت داریم چی بکنیم؟ خیلی محبت اخیر به چی میره؟ از درس تو را میمانه. خو علتش چی بود که تو به او سیل کردی؟ اگر به او سیل نمیکردی به حکم قرآن عمل میکردی. ولی مثلا در نظام قبلی اینا میگفتن که باید زنها و مردها یک جای باشه. ما فکر بکنیم یک کس اگر عالم باشه کی میشه؟ یعنی ما هستیم امرای ما یک دختر اینجا درس میخوانیم، او باز هر روز که میاد زن یک چیز بسیار خوش داره که جان خود را بسیار سنگار کنه. لیکته وای محسنینو چې ځوانه ښځه د ما دپاره نه وایي، د الله دپاره مه وایي، داسې فطرتن وایي چې د تا څنګ ته پیغله جلۍ ناسته وي او ته مسافر هغه مسافري درس ویل کېږي. نو خو د تا ټول ذهن هلته مینې ته ځي. بس ته به یو دا مینه به چې کوټې ته لاړ سیم وایي به چې اخ نو، او چې بېرته راسیم نو خو ټوله ورځ به د تا دا فکرونه وي، نو نه مطالعه کېږي نه درس کېږي، هېڅ څه شی هم نه کېږي. یعنې هغه د اسلام د دین نه پرېږده چې د فطرتن هم انسان نشي کامیابېدلی. نو دا د علم دوستان نه ول، دا د علم سره دښمني وله چې دا کار دوی کوو. داسې فکر هم وکړئ لږ خو عاقلان یې تاسو ته معلومات څه وایي ده، سترګې به نه پټوو پرې باندې. ولی موږ هم دغه افغانستان خلک وو، هلته چې هسې لوکس جنکیانې به د پوهنتون مخ ته ولاړې وې، د ځوانانو ټولو زړونه یې ښکار کړي ول، نو د ځوانانو یې له د کتابونو نه ذهنونه راویستلي ول. دا یې لاره نه وله، لاره لري. په منځ کې بدلون راوله، ځان ته د هغې ته ځان ته ځای جوړ کړه، دې ته ځان ته ځای جوړ کړه. د شرع ټول قوانین پکې مراعات کړه. هغه دې هلته درس وي، یو ځوان دې دلته چې درس ته متوجه سي کېږي نه محصلینو ورونو، ځکه انسان الله هم داسې پیدا کړی. دا دروازه ده. د دې لپاره علما داسې مثال وي، یوه تانګه لاره ده، ته پرې مخکې نه یې تللی، په اس باندې سپورې. دا لاره دومره تنګه ده چې ځې نور هم تنګېږي، چې ځې نور هم تنګېږي، چې اخر ته ورسېږي بېرته نه اس راتاوېږي نه ته بېرته راوتی سې. داسې لاره خو به مو نه لیدلي، خو خیال خو داسې لاره جوړوی سي که نه. فکر ته دومره تنګه لاره ده چې ته پکې ورسې نو اس باندې سپورې. ته چې کله په دې اس لاره د لاره باندې لږ ننوتلې، نو که عاقل ځان سره فکر وکړه چې دا لاره خو دومره ډېره اوږده ده، که اس ځي هلته خو چې اخر ته هم ورسېږي بېرته راتاوېدی نه سي چې راوځي، او چې څومره ځې دا لاره تنګېږي. نو اول دې چې ناروا ته وکتل، چې ورته ولې کتل، نو که عاقل یې سترګې کته واچوه، زړه کې ځای مه ورکوه، بېرته یې وباسه. دغه صورت چې تا ته ښایسته ښکاره سوی ده دا بېرته له زړه نه وباسه، او که دلته ځای ورکړې همداسې تکراروې نو دغه تنګ دیوال کې مزل کول دي، او اخر داسې ځي ته تلل دي چې بیا اس هم نه راتاوېږي، نو همغلته به بیا مړ کېږي. نو باید سړی د ځان علما وایي د حرامو ته کتل یا پردۍ ښځې ته یا داسې هلک ته چې حسین وي دی ته کتل، دا داسې مثال لري. دا کتل تنها دا وي داسې مثال لري لکه یوه سکروټه چې وښو کې واچوي. واښه څه وي؟ وچ واښه وي، دې وښو ته یوه سکروټه ور واچوه، څه کېږي اوس؟ دا ټول هغه خو مسمازې بانه غواړي که نه چې یو وارې اور واخلي. نو ناروا ته سترګې ور اچول ټول بدن کې اور بلیږي. خبر خو پوه شولې؟ مثلا سکروټې ته څه وایي فارسي کې؟ خوغ رکې، یعنې په وچ در کاه بیندازي اور آتش میگیره. نو چې سترګې د ناروا ته ور واچولې ټول بدن ته اور اچي، ټول بدن سوځي، ځکه ټول بدن د سړیتوب نه باسي. غاړ سړی ده وایي مین ده، ښه خو کې درس ته نه راځي نه وایي مین ده، څومره بد دی که نه؟ نو داسې شیانو باندې محسنینو ځان مه کوئ. علما وایي دا محبت دا اختیاري ده که اضطراري ده؟ یعنې دا محبت اختیاري وجود ته راځي که وایي دا محبت زه اوس مین سوی یم خو د ما اختیار کې خو نه ده که نه به زه مین سوی یم. نه داسې نه ده. بعضې علما وایي محبت اختیاري ده، بعضې علما وایي محبت اضطراري ده، غیر اختیاري ده. علما وایي دا خبره محاکمه کوي. محاکمه داسې کوي، دا چرسي خو م لیدلی ده که نه؟ شراب چې وخوري یو سړی، شراب چې سکر راغی، یو سړي شراب وخوړل نو په دې شرابي کې سکر راغی، دا سکر اختیاري ده که غیر اختیاري؟ عاقلانه جواب راکړئ. دوه علت دي پکې، یوه مبدا ده یوه انتها ده. شراب خوړل له هغې نه وروسته چې کوم سکر راځي دا آفرین، دا محاکمه شوله. نو محبت و عشق اختیاري ده که غیر اختیاري؟ ابتدا یې چې نظر د ناروا، ځکه خو مینه خو چې پیدا کېږي د چا سره به پیدا کېږي؟ یا د ښځې سره یا د هلک سره. د دې دواړو سره چې مینه پیدا کېږي علت اختیاري و چې هغه کتل و، اختیاري وکړه. الله تا ته څه ویلي؟ قل للمؤمنین، سترګې ټیټې کړه، دا خو تا اختیار کې شته که نه؟ بیا وروسته دا تفکر هم اختیاري ده. کله چې ته په ځای کې څملې نو بیا ځان سره فکرونه په دې باندې کوې چې دا څنګه وکړم، څنګه د دې سره وصال راسي. دغه فکرونه، دغه فکر ډېر خطرناک ده. علامه ابن القیم رحمه الله یو کتاب جوړ کړی ده، الداء والدواء، جواب الکافي لمن سئل عن دواء الشافي. محسنینو دا ډېره خطرناکه مسله ده. ځواني کې سړي ته دا مسله ډېره وي. یو حسین مخ وینې بیا چې کله ته ویده کېږي په دغه خیال باندې ویده سي،
دغه خیال کې راولي د دغه صورت حسین سره د وصال لارې لټوي. دا ډېره خطرناکه مسله ده. علما وایي یو ناروا خو دې دا وکړل چې ودې کتل، بله ناروا دا ده چې دلته تفکر خیال کوي، ځکه دا خیال تا ته لارې درښيي. که یو ناڅاپه هغې جلۍ سره ته مخ سي، هغه هلک سره د زنا زمینه هم درته متعدي نه سي کولی، ځکه یې نه سي کولی تا کې جرأت نه وي. نو که ته دلته هره ورځ خیال کوي، که دې لارې دې ټولې سنجولې وي، که بیا ورسره مخامخ سي بیا زنا درنه پېښېږي، لواطت درنه پېښېږي، ځکه تا دلته په خیال کې لارې سنجولې دي ټولې. نو ځکه علما وایي چې دا تفکر خیال به هم نه کوي. نو ابتدایي چې نظر ده تفکر ده، دا خیالي وروسته بیا څوک ده؟ وروسته بیا اضطرار مرتبې ته ځي، لکه چرسي غوندې. چرسي چې کله شراب یا چرس ووهي ابتدایي اختیاري، وروسته بیا څوک؟ بیا وروسته سم لیونغت ته ترنه جوړ وي. الله عز وجل دې موږ او تاسې داسې نه ده چې محبت ښه کار نه ده. بیا خپل کور والا سره محبت وکړه، مشکل نه لري. او یا وصال کېدلی سي. نبي علیه السلام وایي کومه جلۍ چې تا کوله مخکې له کتلو نه تا دواړه هغه سره ووینئ. په افغانستان کې خو لیدل هم سخته ناروا ده که نه. دلته موږ نیمایي دین منلی، نیمایي مو نه ده منلی. دې ته خطبه وایي، نظر فی الخطبه. وقتی که میخواهی دختر او تو را ببیند تو او را ببینی، یک سنت و مستحب است دیدن از دو طرف که خوشش آمد باید نکاح شود، اما در افغانها یک خط سرخ است. اینجا خو بس زویا وایي ښځه خو مې درته وکړله، ډېرې ښې خط یې کولې، ورغلي هم ومې لیدله، نو مور یې خطو ته یې کوې که ما ته یې کوې. بس دلته دا خبره نشته. الله دې موږ په افغانانو په حال رحم وکړي، ځکه دا ټول علت دا موږ له علم نه لرو. کله چې موږ علم ته نږدې سو، موږ کې خپله بدلون راځي. موږ نه وایو چې یو دم د محبت باب بیخي بند ده. محبت انسانیت ته اصل کې باید سړی محبت وکړي، خو داسې محبت چې اجنبۍ ښځې ته یا داسې محبت چې تا ګناه کې غورځوي، هغه محبت نه. محبت خو ښه شی دی، د استاد د شاګرد د استاد سره، د سپین ږیري سره، د ځوان سره، د دنیا. حتی ابن القیم رحمه الله وایي دا ټوله دنیا په محبت روانه ده. حتی د کائنات څه دي؟ دا موږ تاسې چې اوس وایو که نه چې لمر ده او د لمر جاذبیه قوه ده او دا لمر د هغه نه پرېږدي چې تربیل سي، د هره سیاره په خپل مدار نه پرېږدي چې تر لاړه سي. دغه جاذبیه باندې که بحث وکړئ، دا خپله محبت ده که نه. که تاسې فکر کړی چې د یو چا له چا سره مینه او عشق وي، کله غواړي چې هغه له ما نه لرې سي؟ غواړي وایي ما سره زه یم او دی دلته ما سره ناست دي. نو خو لمر هم نه غواړي چې له ما نه د مځکې سیاره مریخ، زحل، عطارد، بلوتون، نپتون دا د ما د مدار نه لرې سي. بس ما سره چارپیر نږدې دا خپله محبت ده. حتی ټولو کائناتو کې عشق و محبت سته، په تنګسۍ خو به نه وي. علما وایي نفس د انسان الله فطرتاً متحرک پیدا کړی. زه محصلینو خپل طبیعت درته ووایم، زه ما ته مړ سړی مې ډېر بد ایسېږي، فطرت خوند نه راکوي. کوم سړی چې ژوندی سړی ما ته ډېر خوند راکوي. او زه وایم چې مسلمان او بیا هغه څوک چې تر دین تړاو لري باید، لکه بعضې موټرې 4 واړه ټایرونه یې ژوندي وي، زه یم باید د دین سړی 4 واړه ټایرونه ژوندي وي. دا د مسلمان سره ښایي همداسې دین بیداره ده، باید مسلمان هم بیداره وي. مړ سړی هېڅ خوند نه کوي. نو علما وایي انسان دا طبیعت چې الله د انسان پیدا کړی، دا طبیعتاً فطرتاً د انسان طبیعت متحرک ده. اور مو لیدلی؟ اور چې بل وي ولاړ وي که ښورېږي، د اور طبیعت شی ده ښورېدل که نه. هر اور چې ده هغه څنګه وي؟ ښوري چې لمبه ورسره وي. که ته وایې د بخارۍ اور، هغې ته موږ اور نه وایو، هغې ته موږ سکروټه وایو. یو اور ده، یو سکروټه ده. اور هر اور چې وي هغه ښوري، طبیعت د اور شی ده. د انسان د نفس د انسان هم الله طبیعتاً متحرک پیدا کړی. کله چې د انسان ډېر ښوري، انسان د خپل نفس په تقاضا باندې متحرک سي، دا انسان بیا ډېر څوک خوشحالي ګوري. تاسې فکر وکړئ متحرک سس سړی ډېر غمجن وي که متحرک سړی ډېر غمجن وي؟ یو سړی سس پس ناست وي، بس همداسې واچوه پیاله هم ځان ته نسي راخیستی، بس په کوټه کې چې ملګري محصلین ملګري نو ده ته به هر څه ته ورکوي، ډوډۍ به هم درته نیموي، پیالې به هم درته مینځي، کاسه به هم درته مینځي. نو په دې او دلته یو بل 5 محصلین دي، هغه بس داسې محصلین دي چې خوړو محصلین دي، بس غلي ناست وي که نه، کور یادېږي او بس سس پس غوندې، او 5 نور بیا ډېر ژوندي دي. نو کوم ډېر غمجن وي؟ اس تاسې نه پوښتنه کوم فطرتاً و طبیعتاً. ولې؟ ځکه د انسان طبیعت الله متحرک پیدا کړی. نو دا کوم یو چې کوري را کوري پیالې ومینځه، کاسې ومینځه، باندې وځه، ورزش وکړه، بیا راځم جمعې ته نه، بس چې د طبیعت مطابق د خپل د نفس د طبیعت مطابق کارونه وکړل، فرح او خوشحالي ورسره. او کوم نفس چې هغه همداسې دروند غوندې ناست وي، داسې تکیه وهلي وي، دروند غوندې ناست وي، نو دا د خپل طبیعت د نفس د طبیعت خلاف چې حرکت ده، د کوساله او سکون مختار کړی ده. نو په دې نفس کې څوک وي؟ غم پیدا کېږي، ځکه د خپل طبیعت خلاف کوي، د خپل طبیعت خلاف وکړي غمجن سي. تاسې په خبر پوهېږئ؟ او دا رښتیا ده، په دې باندې تاسې بحث وکړئ د ځان سره. علما وایي کله کله دا عشق دومره الله چاته کله دومره حسن ورکړی وي. حضرت یوسف علیه السلام ته الله دومره حسن ورکړی وي، ښځو به چې حاملو ولید بچي به یې غورځېدل. او صاحب ابن عمیر رضی الله عنه یو صحابي و د زبیر ابن العوام ورور علامه ابن القیم وایي دومره حسن الله ورکړی وو، دومره حسن الله ورکړی وو وی چې حیزې هغه ښځې به چې د ایاس مرتبې ته رسېدلې وي، کله چې ښځه فطرتاً 55 کاله عمر ته ورسېږي، نو دغه 55 کلنۍ کې بیا نور هم دا مرض نه ورځي. نو چې دې به ولي دغه که حضرت داود علیه السلام، علامه اسماعیل ابن کثیر الدمشقي الشافعي رحمه الله وایي حضرت داود علیه السلام ته الله دومره ښه غږ ورکړی و چې کله به یې د زبور تلاوت کو، که اوبه به وې په ویاله کې به اوبه روانې، اوبه به منجمدې سوې. ابن کثیر وایي د ده د هغه ته به دا اوبه به داسې منجمدې سوې، یو په بل به رااوښتلې، د انجماد حالت به یې غوره کړ، دومره خوند به یې ورکاو. که مرغان به پاس په هوا تېرېدل نو هلته به ودرېدل، زړونه به یې وچودل، کته به راوغورځېدل، دومره غږ الله حضرت داود علیه السلام ته ورکړي. نو علما وایي 2 شیان انتها نه لري، یو غږ یو حسن. تاسې په دنیا کې ښایسته لیدلی؟ څنګه مو نه ده لیدلی؟ ښایسته خو مو لیدلي، خو تر هغه ښایسته نه بل ښه ښایسته شته چې تاسې لیدلي وي؟ له هغه نه بل ښه شته؟ له هغه نه ښه شته؟ علما وایي 2 شیان انتها نه لري، یو حسن، یو بیان. د یو چا چې بیان واوري ته وایي سخت نادر غږ یې ده، ډېر خوند
خو له هغه نه بیا بل شته، له هغه نه بیا بل شته، هغه نه یو حنجره ده، یو ستونی ده، یو ژبه ده، دین الله قسمه قسم غږونه راباسي په دې کې چې ته خپله یو بحث وکړې دا د الله په قدرت او د الله په وجود باندې دلالت کوي. محصلین ورونو علما وایي یوه خبر شته ده چې د عشق او محبت بیا په سړي کې ظرافت راولي، هوښیاري سره. باچا و زوی ډېر لیونی غوندې ولسي، نو باچا ویلي که زه مړ شم باید زما زوی بادشاه شي، خو دا زوی خو مې هوښیار نه ده ډېر. نو بیا یو ادیب راوغوښت، هغه ته یې ویلي دا زوی مې څنګه هوښیار کړه؟ نو هغه ورته ویلي وي داسې وکړه د جنکیانو پوهنتون ته یې ورولېږه او هلته به دی په ده به جنکیانې مینانې سي او دی لیونی به هم په جنکیانو مین سي. چې ورته راوغوښتل یوې جلۍ باندې دی مین سو، هغه جلۍ هغه راوغوښتله بادشاه وي ته ورسره تر څو د واده خبره ونه منې چې ورته نه وایي چې علم زده نه کړې. نو هغه چې بادشاه ورته ویلي وي دا د ما زوی ده، خو چې تر څو پورې د واده خبره ورسره ونه کړې وایې زه به ورته که علم کوي بیا واده سره کوم که نه کوو. نو بس لیونی یې ویلې چې صحیح ده. نو بس لیوني نه سم عالم جوړ سو، سم ماهر تېر جوړ سو. نو بیا واده مو سره وکړو، بیا باچا چې مړ سو هغه یې څوک. نو انسان خو ما تاسې ته ویلي وو انسان کې ډېر کمال شته، قوت شته، نو باید هغه مونږ په قسمه قسم اسبابو باندې له قوت نه چاته راوباسو. لیوني نه علم څوک جوړوي؟ عالم و ماهر ترې جوړوي، که نه لیونی خو چې لیونی بې علمه وي چې علم پکې راسي څوک ترې نه جوړېږي. نو علما وایي محبت څو علامې لري. یوه علامه د محبت دا ده چې ته چې یو په چا چې د له هغه سره محبت شته که نه، د محبت علامه یې دا ده ورګوري ډېر، چې مجلس کې څومره ډېر خلک ناست دي خپل معشوق ته سترګې وراړېږي، یوه علامه ده. بله علامه یې دا ده چې کله مجلس کې ناست دي چې هغه معشوق یې ده ته سترګې راواړي دی سترګې ترې ټیټې کړي، ورته کتی نه شي مخامخ، کتل ډېر لږ کوي، ورته کتی نه شي، دا یې بله علامه ده. که ما تاسو ته مخکې ویلي محصلینو سترګو کې هم ډېره لویه دنیا پرته ده، دی ډېره مینه ورسره لري، خو د هغه عاشق د رښتوني عشق علامه دا ده چې دی څنګه ورته وګوري، دا معشوق عاشق ته وګوري، هغه ورته کتی